چې دې لپاره عمران خان د هغه ځای نه راغی دلته د دوی د چې کوم امیدوار دی رول چې دوی دومره څه کړی به د نیم کال کې چې د عوام خو ته مطمئن چې اساس خو یې ګټلی شوی که نه نو داسې مینې داسې انپیا ولګوي چې روغه خبره کولی شي کوڅه یا د موږ دله کوڅه کړې موږ له ټرانسفارمر کړی ورو دا اوټ موږ سره په ګوته په ټرانسفارمر کوو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد علم دی زه د عباس کلي یم د بدرګي کونسل زه د تحصیل میر سیټ ته ولاړ یم په دې مې شناوت یم چې وروره د غریبانو ته خپل حق میلاو شي هر غریب ته خپل حق میلاویږي او چې دلته چې مطلب د درګي تحصیل کې څونه غریبانه خلک دي چې دوی ته خپل حق میلاویږي بلکې اوس مطلب څوک په دکانداران دي یا مطلب ډریوران دي یا نورو طبقې وال دي نو موږ دا وایو چې یاره د هر سړي سره انصاف کیږي په دې غرض زه د تحصیل د میر سیټ ته ما داخله کړې ده چې یاره زه به انشاءالله په دې ټول تحصیل کې که خیري دا خبره خورم چې یاره موږ دلته یو پاک سیسټم یو صفا سیسټم ولرو چې هغه کې هر سړي ته خپل حق میلاویږي تاسو د داسې سړي سره ملګرتیا کوئ چې هغه د قوم له خپل حق پوره راوړي او د دوی سره په هر میدان کې ولاړي لکه مطلب مخکې هم د الیکشنې شوي تاسو لیدلي دي چې په دې زموږ کوم مشران راوتي دي نو هغوی 15 کاله چې پاس شوي دي 15 کاله غیب شوي دي 15 کاله اړو چا لیدلي نه دي مونږ وایو چې یاره دلته داسې مشران پکار دي چې ورور هغه هر وخت د قوم سره ګرځي دوی سره مطلب د دوی ځایونو ته ځي دوی سره ملاقاتونه کوي د دوی د مسلو نه به خبري دلته چې څونه مشران راغلي هغوی دا خبره چاته نه لري یاره په دې درګۍ تحصیل کې د غټ هسپتال ضرورت دی وروره دلته د غټ یونیورسټۍ ضرورت دی دلته د پارکونه جوړ شي ولې موږ پاکستاني نه یو دا پارک به صرف په پېښور کې جوړېږي په مردان کې به جوړېږي په دغه کې به په سخاکوټ کې پارک نه شي جوړی ټیکس موږ د ټول ملک په شان ټیکس ورکوو او مطلب دلته موږ ته زموږ کوم حقوق دي موږ ته د ملک نه میلاویږي دلته موږ ته صرف مطلب زموږ چې کوم مشران دي هغوی کوڅه یا د موږ دله کوڅه کړې موږ له ټرانسفارمر کړی ورو دا اوټ موږ سره په ګوته په ټرانسفارمر کوو اوټ چې کوم دی نو لکه دا زموږ چې کوم کسان دغه کوو انپیګان منتخب کوم ایم نو دوی به ځي اسمبلۍ کې به زموږ دپاره خبره کوي خو موږ چې کوم لیږلي دي هغوی یاره د هغوی اړو موږ په اسمبلۍ کې څه بیان نه دی چې یاره مطلب دوی زموږ د هغې لپاره خبره کړې ده نو داسې مینې داسې انپیا ولګوي چې روغه خبره کولی شي کوم دا نوکریان میلاوي چې دا ورته په میرټ په بنیاد میلاویږي دا نه چې دوی په پیسې ورکوي او په پیسو ته نوکري میلوي نه چې دوی ته په میرټ میلاویږي دلته وګوره په پاکستان کې کم یو کار صحیح دی هر یو څیز ګډوډ دی وروره هر ځای ته چې ورځې وروره نو مطلب ستا به د سفارش نه غیر کار نه کیږي ولې د ینګ جنریشن لپاره زموږ دا هم دغه دی چې یاره مطلب دوی ته د سپورټس چې کوم دغه دي چې دوی ته د سپورټس دا فنډ پوره راځي او دوی ته میلاویږي دوی ته سپورټس پوره فنډ میلاویږي دا نه چې صرف مطلب بیټ او یو بال ولا ورکړي ورور دا سپورټ فنډ نه پارټیان داسې سلسله راچلیږي چې ورور سړی په خپله وړي بیا به هغه ورور خپل ورور ودري یا به طرف ځي ودري یا به وراره ودري باقي چې کوم د ټاپ ورکړي تکړه ورکړي ورور هغه تیسه سیټ وي د چا سره خاندان ولاړي د خاندان نه ښه مضبوط وروره او منډه والی شي د دې قوم خدمت کولی شي وروره هغوی چې کوم دی نو سیټ ته وغورځوي او داسې کسان رامخکې شي چې ورور هغه مطلب قوم یې سپورټ کوي نو بس مجبوري نو څه پکې کومه لار به اختیار ما دا لار په دې اختیار کړه وروره چې دلته چې کومې پارټۍ دي ټولې پارټیان دې خلکو وکتلې کومه پارټي دلته نیشنل پارټي کتلی شوې پیپل پارټي کتلی شوې ده مسلم لیګ نون کتلی شوی دی جمعیت علما کتلی شوې ده دلته د غونډو پارټو تقریبا اقتدار راغلی دی څوک مطمئن دي یو هم ته نه مطمئن که څوک مطمئن وروره ټیک ده زه یو غریب سړی یم ما ته مطلب ډېر دغه شو چې کېنه زه نه کېنم زه د غریب قوم نه پاره زه به بیا نه ودرېږم زه نه ودرېږم پارټونه څوک مطمئن وروره زه نه ودرېږم غټ خلکو ته خپل حقوق میلاویږي خو زموږ د درمیانه طبقه چې دوی ته خپل حقوق دوی ته دغه نه میلاویږي نو ما دا سرته خوښ کړو یاره چې زما اړه صفا دی زه یم چې زه دوی دپاره لړنه څه وکړم او ښه په پاکه اراده راوتی یم زه یم چې د دوی مطلب څه دغه دي چې هغه زه د هغوی د زړه اواز زه مطلب اسلام آباد ته ورسوم پېښور ته ورسوم په اسمبلۍ کې وکړم د دوی چې څه مسلې چې هغه نو دا سیټ ما ځکه خوښ کړو ورور د لاندې چې کوم مطلب جنت ته ولاړ دي دغه ته ولاړ دي کسان ته زموږ په شان زموږ وروڼه دي زه د هغوی مقابلې ته نه زه د هغوی اواز جوړېدل غواړم زه یم چې زه د هغوی د اواز هغه ځای ته ورسوم چې مطلب کوم ځای ته زموږ اواز نه رسي درګۍ تحصیل د چیرمین دا سیټ دا دونه اهم سیټ دی چې دې لپاره عمران خان د هغه ځای نه راغی دلته د دوی د چې کوم امیدوار دی رول چې دوی دومره څه کړی به د نیم کال کې چې د عوام خو ته مطمئن چې اساس خو یې ګټلی شوی که نه بل د دې پسې بلاول راغی د بلاول چې کوم دلته کینډیډیټ وروره هغوی هم تاسو هغوی په دې 15 کاله کې 20 کاله کې چې هغوی بلاول به ولې دلته راتلو چې دوی دلته دومره څه کړی وی چې عوام خو یې مطمئن کړی وی که نه موږ دغه خبره کوو چې وروره زه په دې وجه راوتی یم چې وروره موږ به چې یاره انشاءالله تاسو موږ له مقرره کوئ انشاءالله موږ به د دوی نه ښه کردار ادا کوو تاسو به انشاءالله په
دوه نیم کاله کې 3 کاله انشاءالله تاسو به زموږ نه مطمئن یې که خیري موږ به د قوم له داسې خدمت کوو داسې منډه تړه به وو چې انشاءالله دا ټول به مطمئن یې که خیري زموږ دغه خبره چې ورور داسې ډېر اهم سټ دی ورور دا داسې په ظلم مه ضایع کوئ ورور دا اوښ خپل اوټ په سوچ سمجھ باندې په 31 تاریخ په پالنګ باندې مهر ووایي چې یاره دا امپیتوب دی ما ته پرېږده وروره او تاسو وګورئ انشاءالله چې دلته موږ څنګه پرېږده د قوم سره موږ مطلب موږ څنګه ولې خدمت کوو څنګه ولې منډې وهو انشاءالله دا قوم موږ په 3 کال دا مال یو موقع راکړئ مال یو چانس راکړئ او تاسو وګورئ یاره چې زه د څنګه کردار دا کوم انشاءالله خو تاسو یو موقع موږ له راکړئ دا ورته ریکویسټ کوو چې وروره یو پېره زموږ باندې اعتماد وکړئ او دا خپل موږ له راکړئ نو انشاءالله تاسو وګورئ چې یاره دلته موږ داسې کردار ادا کوو که خیري چې تاسو بیا انشاءالله همیشه زموږ سره ولاړ او دا خپل به موږ په حق کې استعمالوئ انشاءالله